کله چې د یو هیواد نوم واورو تمه لرو چې د پرمختګ ثبات او ځواک نښه به وي خو پاکستان ولې داسې یو هیواد چې اټومي وسلې لري خپل پوځ ته ستر لګښتونه ځانګړي کوي او سیاسي لوبې نړیوال خبرونه جوړوي دومره سخت اقتصادي حالت لري. نننۍ ویډیو کې به یې رازونه درته راوسپړو. پاکستان ولې قرضداره شو؟ له چا یې پورونه اخیستي؟ څومره؟ او دې ټولو پورونو د خلکو په ژوند څه اغیزه کړې ده؟ له موږ سره پاتې شئ. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جوړېدو له پیله تر ننه پورې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو ولې؟ دا پوښتنه ډیر پاکستانیان، افغانان او حتی نړیوال خلک هم لري. کله چې په 1940 کې پاکستان د هند له ویش وروسته خپلواکي واخیسته نو له پیله یې بنسټونه کمزوري وو. نه یې قوي اقتصاد درلود، نه هم پیاوړي صنعتي بنسټونه. له همغه وخته تر ننه پاکستان تل هڅه کړې چې د ځان د ودې لپاره له نورو پور واخلي. دا کار شاید د لنډې مودې لپاره ښه حل وي، خو اوږدمهاله کې بوج دومره زیات شو چې اوس پاکستان د پورونو د ورکولو لپاره هم پور اخلي. پاکستان د خپل نظامی بودیجې، غیر تولیدي لګښتونو او سیاسي بې ثباتیو له امله وخت په وخت له نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او IMF، همداراز له چین، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او نورو هیوادونو پورونه اخیستي. دوی دا پورونه اکثره د حکومتي لګښتونو، بنسټیزو پروژو یا د بهرنیو پورونو د ورکړې لپاره کارولي، نه د تولیدي صنعتونو د پراخولو لپاره. ولې پاکستان دومره ډیر پورونه وکړل؟ نظامی لګښتونه. پاکستان یوه نظامی پالیسي تعقیب کړې ده. د هند، افغانستان او نورو ګاونډیانو پر وړاندې د پوځ پراخول د پاکستان د بودیجې لویه برخه خوړلې ده. سیاسي بې ثباتي. ډیر حکومتونه نیمه موده پاتې شوي. هر نوی حکومت د زړو پورونو بار له سره پورته کړی دی. د وارداتو زیاتوالی. پاکستان ډیر صنعتي توکي، تیل او خوراکي توکي واردوي. د صادراتو کمښت. صادرات ډیر محدود دي. ټوکر، وریجې او لږ شمیر نور توکي. فساد او بېکفایتي. پورونه اکثرا ناسم لګول شوي او له فساد سره مخ شوي دي. پاکستان نن سبا دومره قرضداره شوی چې هر کال له خپلې بودیجې څخه له 80 تر 90 سلنه یوازې د پخوانیو پورونو د سود او اصل تادیې ته ځانګړي کوي. دا وضع د دې لامل شوي چې خلک پر حکومت بې باوره شي، قیامتونه لوړ شي او اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي. پاکستان د خپلو غلطو اقتصادي سیاستونو پر وارداتي اقتصاد تکیه او له پورونو څخه د لنډمهالو حل لارو له امله یو له هغو هیوادونو شوی چې پر اوږه یې د قرضونو دروند بار دی. که دا روان حالت همداسې دوام پیدا کړي نو نه یوازې به اقتصادي خپلواکي له منځه ولاړه شي، بلکې د خلکو ژوند به ورځ تر بلې خراب شي. راځو په دې خبرې کوو چې پاکستان له کومو هیوادونو څخه پر څومره اندازه پور ترلاسه کړی دی. پاکستان له چین هیواد څخه له 10 څخه تر 15 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی ده. له نړیوال وجهي صندوق یا IMF څخه یې له 23 تر 24 میلیارد ډالر پور کړی. له سعودي عربستان څخه یې له 15 تر 7 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی. له متحده عربي اماراتو څخه له 2 تر 3 میلیارد ډالر پوروړی ده. له نړیوال بانک څخه له 18 تر 20 میلیارد ډالر پوروړی ده. له آسیا بانک څخه یې له 19 تر 18 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی ده. له قطر هیواد څخه یې له 2 تر 3 میلیارد ډالر پیسې په پور وړي دي او له جاپان څخه یې له 5 تر 6 میلیاردو ډالرو پور وړی ده. له پاریس کلب څخه له 11 تر 12 میلیارد ډالر پور وړی ده. ټول پورونه نړیوال او داخلي. د پاکستان ټول بهرني پورونه تر 110 میلیارد ډالرو پورې رسیږي. د پاکستاني روپۍ ارزښت په دوامداره توګه کمیږي او دا د بهرني پورونو وارداتو فشار ښیي. پاکستان ډیر وخت د پورونو ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو ادارو سره سخت تړونونه لاسلیک کوي، لکه د مالیې لوړول او د دولتي ادارو خصوصي کول. پاکستان محدوده اقتصادي خپلواکي لري، خو د بهرنیو فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلې پالیسي پرېکنده او په خپلواک
توګه تطبیق کړي. دا وضعیت د یو پر ځان متکي اقتصاد ضد دی.